سلامونه مینه ټولو خویندرونو ته قدرمنو دغه ژوند ټول چې دی د عبادت او د خدمت لپاره دی. په دې باندې چې څومره نظر واچو، یو خوا د خپل رب عبادات دي او بل خوا خدمتونه دي. که موږ او تاسې چې دا لوړې درجې خدای پاک ور باندې ورکوي، په دې باندې نظر واچو، دا ټول خدمتونه دي، د انسانانو خدمتونه دي. دا څومره چې دي، که موږ او تاسې په دې صدقاتي عباداتو باندې نظر واچو، چا چې خپلوانو ته صدقه ورکړه څومره ثواب دی، چا چې یو لار جوړه کړه څومره ثواب دی، چا چې یو کوی جوړ کړه څومره ثواب دی، چا چې د اوبو دپاره یو بندوبست وکړه څومره ثواب دی، چا چې یو وږی موړ کړه څومره ثواب دی، چا چې جومات جوړ کړه څومره ثواب دی، چا چې ښوونځی جوړ کړه څومره ثواب دی، چا چې مدرسه جوړه کړه څومره ثواب دی. دا چا دپاره؟ د انسانانو دپاره. نن بدبختي دا ده چې موږ او تاسې یعنی زه چې داسې ژور فکر ور باندې وکړم او د خلکو سره مخ کېږم، د خدای په عباداتو کې موږ او تاسو کوشش کوو، خو دا یو طرفه موږ بیخي پرېښی دی، لیکن دا د خدای عبادات چې دي دا د همدې دپاره دي چې ته انسان جوړ شي، ته داسې مؤمن جوړ شي چې ته د انسانانو او د دې ټول کائنات غم وخوري. دا ځکه چې دا څومره خدمتونه چې دي دا خدای ته خوښ دي، او د دې کړنو دپاره، د دې کولو دپاره او د دې جوړولو دپاره، د دې خدمتونه چې د انسانیت او د کائنات ان تر دې چې د ژوو خدمتونه هم په موږ او تاسو باندې فرض دي، خدای ته خوښ دي، او موږ او تاسې د الله رب العزت نائب یو، نائبین یو، همدې ته را لېږلي یو چې زموږ او ستاسو په لاس باندې خدای پاک دا خدمتونه وکړه. خدای پاک کولی شو چې دا په ملایکو باندې وکړه، لیکن غواړي چې موږ او تاسې وکړو. نو هر څوک چې دا دواړه کوي، عبادت او دغه خدمتونه، او بیا د خدای پاک رحم ته ګوره او مینې ته ګوره چې د انسانانو سره یې لري، چې همدغه خدمتونه په عباداتو باندې بدلیږي. عبادت ته په خدمت نه بدلیږي. که ته د منځونه او روژې او زکاتونه او نفلونه او صدقې او تهجد او اشراق او اوابین او دا کوې، نو ته به د دې نورو نه به خلاص شي، د خدمتونو نه به خلاص شي. او داسې هم نه ده که یو څوک دغه خدمتونه کوي او منځونه پرېږدي او صدقې روژې پرېږدي او قرآن تلاوتونه پرېږدي او ذکرونه پرېږدي، ګونې دا به معاف شي. داسې هم نه ده، دا دواړه سره تړلي دي. نو که بریا غواړئ دا به کوئ. حقونه د ځان څه حق دی، د مور و پلار څه حق دی، د بال بچ څه حق دی، د خپلو خپلوانو څه حق دی، د ګاونډیانو څه حق دی، د وطنوالو څه حق دی. تش په خبرو باندې نه خلاصېږو. موږ او تاسو خو ډېر مداریان یو په خبرو کې، انسانیت خبرې کوو، لیکن کور کې مو څه حال دی، ګاونډي سره مو څه حال دی، خپلوانو سره مو څه حال دی. دا خو به موږ او تاسو یو بل تیر باسو په دې چالاکۍ باندې، خو خدای خو نشو تېرېستی. نو ما درته وویل چې خدای پاک چې څه غوښتل او څه ورته خوښ و، د دې دپاره خدای پاک انسانیت پیدا کړ او نړۍ ته یې راولېږه، او ورسره د انبیاو دروازه هم خلاصه او کتابونه به یې هم رالېږل، او د انسانانو ته به یې ویل که دا کوئ بریا مو ده، که دا کوئ ناکامي مو ده. او په دې کې چې دا ټول وګورئ، یو به هم داسې شی ونه ګورئ چې هغه د ظلم وي. هغه ټول چې دي د رحم دي او د انسانیت د خدمت دي. د خدای پاک چې کوم کارونه خوښ دي په ما او ته یې کوي. نو که موږ او تاسې دې نړۍ ته راغلو، خدای پاک را لېږلي یو،
هغه کارونه چې خدای پاک ته خوښ دي موږ او تاسې کوو، نو موږ به د دنیا او د عقبه د مرګ نه وروسته ټولې بریاوې لاسته راوړې وي او د ژوند مقصد به موږ او تاسې لاسته راوړی وي. او که هغه کارونه چې خدای پاک ته خوښ دي او موږ یې نه کوو هم نه کړل یا هم نیمګړي وکړل، نیمګړي به یې درته ووایم لکه تا چې پلار ولیږي یو ځای ته یا د کار رئیس ته ولیږي یو ځای ته چې ورشه یو بل ښار ته د ولیږي او درته لیست یې جوړ کړی وي چې دا شیونه راوړه، او کوم چې آسان وي تا راوړي وي، چې کوم لږ درته سخت وي، په خدمتونو کې لږ شفقتونه وي، په عباداتو کې نه وي. مونځ سخت نه دی، روژه سخته نه ده، ذکر تلاوت سخت نه دی. سخت دا دی چې دا چا در سره بد کړي وي بیا هم د هغه خیر غواړي، خدمت یې کوي، په جب کې ورته څه اچوي، بچو ته څه ورکوي. بد یې در سره کړي وي، ستا بد غواړي، تا ته کوی کني، ته بیا هم ځې ورته کوی کني چې په دې کې اوبه راوځي، کاریز ورته کني چې په دې کې ورته اوبه راوځي، د ده بچي وخوري، دا ورباندې منځونه وکړي او دسونه وکړي او دی بریا ته لاړ شي. دا هغه شیونه دي چې د ایمان غواړي او دا به څوک کوي؟ دا به موږ او تاسې کوو. نو که دا مو دواړه وکړل نو د ژوند مقصد او د آخرت بریاوې مې ټولې موږ او تاسې لاسته راوړي. د ژوند مقصد زموږ او ستاسو همدا دی چې په ژوند کې ښایسته ژوند وکړو او بیا چې هلته په جنت کې جنتونه چې موږ او تاسې اورو چې په هغې کې څه دي هغه مو پېژندلي وي. دا دلته چې څومره نعمتونه دي، خوراک څښاک دی، مزې دي، دا ټولې مو پېژندلي وي. په جنت کې بیا د سر د دې نه ځانونه نه پوهوو. نو که چېرته موږ هغه کارونه وکړو کوم چې خدای ته موږ او تاسې نه غواړي، نو بیا به څه وي؟ بیا موږ او تاسې د دنیا او د مرګ نه وروسته د ژوند ټول مقصدونه لاسته، یعنی د ژوند مقصد به مو لاسته راوړي وي. څه شته چې خدای را لېږلي وي هغه به مو حاصل کړي وي، او که نه نیم هم کړي وي، نیم هم کړي وي، نیم هم نه وي کړي، خو ناکام یو. نو عزیزانو راځئ چې لاسونه سره یو کړو او داسې کارونه وکړو څنګه چې خدای پاک ته موږ او تاسې نه غواړي، او د دې سره په خوا کې د خپلو علماو قدر وکړئ. د خپلو علماو ته خدای په دې مکلف کړی چې اول د خپل عالم چې ته یې پېژنې، د هغه عقیده پېژنې، د هغه خبرې پېژنې، د هغه مقصد پېژنې، د هغه مبارزه پېژنې، ته اول د هغې ځینه شروع کړې. هغه عالم چې ستا خیر غواړي، ستا د کورنۍ خیر غواړي، ستا د ګاونډي خیر غواړي، ستا د ملت خیر غواړي، ستا د قام خیر غواړي، ستا د خاورې، یعنی د خپل هغه عالم به د خپل وي، پردي نه خپلېږي. متوجه اوسئ، هیڅ وخت نه پردی مولا خپلېږي او نه پردی انسان خپلېږي. اول به د کور نه وایي که خپل د ووژني سوري ته به د کش کړي، او که پردی د ووژني مرته به د واچي چې ګېډه یې وپړسېږي، سترګې یې وپړسېږي، چې د کفر فتوې هم در باندې په مړي دم بیا د کفر فتوې ولګېږي. الله مو ښاد و آباد لره، ژوندي اوسئ. راځئ چې د ژوند مقصد د لاس ورنکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.